د ښې ښځې صفات درته ذکر کوم. واورئ حدیث شریف کې راځي مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. د مؤمن تر ټولو اهم او لوی سرمایه چې هغه تقوا ده. هغه چی ته تقوا ده. تر تقوا راورسته تر ټولو اهم شی چې د مؤمن د پاره دی خیر وي برکت وي هغه نیکه ښځه ده. بس الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. دنیا ټول د استعمال شی دی. استعمالوي بهترین د استعمال شی که په دنیا کې و هغه نیکه ښځه ده. عفت پاکلمنی هغه په چی حاصلیږي؟ هغه په نیکه ښځه حاصلیږي. نو راځم د نیکه ښځې صفات. نیکه ښځه څه ته وایي؟ ان امرها اطاعته. د نیکه ښځې یو صفت داري چې خاوند یو کار ورتول دی بزبز ونه کوي، چوچو ونه کوي، بد اخلاقی ونه کړي، بد زبانی ونه کړي. چې خاوند ورتول میلمانه را روان دي ول خدای دی راولي، چې خاوند ورتول میلمانه را روان دي ول بیا څه کوي چې را روان دي زمړ چی شي و چی نو دا بد اخلاقی سول یو شی. و ان نظر الیها سرته. د نیکی ښځې دوم صفت داري چې خاوند ورته وکتل دا په دې خپل رفتار او گفتار اخلاق او پورته و ناست او کښته خاوند خوشاله کوي شکر دې د ښځه لرم چې زما د دین او د دنیا ملګری ده. دریم صفت یې واورئ. و ان اقسم علیها ابرته. نیک ښځه دغه ته وایي چې کله خاوند د دې برخلاف قسم پورته کوي یا پلا ټکا کسول زم د فلار کړ دول په خدای مې قسم کنم لاړ شي، په خدای مې قسم کنم لاړ شي، قسم ورته وکي دا امر ولاړ سول نن نو لاړ. هغه قسم چې خاوند کړی و دا را ولاړ سول د خپل خاوند په دې قسم کې خلاص کی. مثلا خاوند شې ته په خدای مې قسم کنم لاړ شي دا ولاړ د حنیسو کنس درې روزې ونیسي یا بل مسکینان ته کالی ورکي یا بل مسکینان ډوډۍ ورکي. د ښې ښځې یو صفت داري چې خاوند د دې د طبیعت برخلاف د دې د مزاج خلاف قسم واخیستی دا خپل خاوند بری کی چې بس تا رقم دې زما رقم نه ده. اخیری صفت یې واورئ. و ان غاب عنها نصحته. د ښې ښځې څلرم صفت داري چې کله خاوند د کور ووتی دا د خاوند خیرخوا جوړ شي، د مال حفاظت کوي، د بچو حفاظت کوي، د خپل عفت او عزت او پاک لمنی حفاظت هم کوي. دا د ښې ښځې صفات دي. نو الله عزوجل دې موږ او تاسو ټولو دوه جانبه که خاوندان دي د ښځو او که ښځې د خاوندانو د حقوقو د ادا کولو توفیق ټولو ته نصیب کړي.